وشته د پاکستان کلاړي د افغانستان کلاړي د کسته خو نه وشته چې یاره بدی د سیریزو ګټلو راشو ویله. السلام علیکم دوستانو، څنګه امید لرم چې ښه به دوستانو. تاسو ته به بیګا پته لګېدلې چې د پاکستان افغانستان درې لوبې وي او هغه درې لوبو کې دوه افغانستان وګټلې، سیریز یې په خپل نوم کو، بیګا پاکستان لوبه وګټله. خو دوستانو په میچ کې یو کار شوی چې احسان الله کلاړي د پاکستان کلاړي د افغانستان هغه بیټسمین وویشتو او هغه په خطای کې ولګېدو. بعضې ملګري دا چې کوم سوشل ورکران دي دی په خپلو پیجونو دپاره او خپل لایک ویور سبسکرایب دپاره ویډیوګانې کوي چې یاره دا دی او دی د کس ته وویشتو. او لکه بیا که تاسو خیال کړي راشد هم ولګېد، نو دا خو بال دی، لوبه ده، نو لوبه کې خامخا سړی خوږېږي را خوږېږي. نو د افغانستان والا خلک هم دوستان لګې دي چې یاره دی د کس ته وویشتو خبرې اترې. او دلته د پاکستان زموږ ملګري چې دي نو هغوی م ټیک ټاک یې جوړوي چې یاره دا دي او ورپسې رنګارنګ خبرې کوي. نو زما د دې خبرې ویډیو مطلب دا دی چې یاره د داسې خبرو نه مطلب څه شو دی کې لکه یو خپلو کې جنګ جګړه پیدا کېږي، په زړونو کې نفرت پیدا کېږي، دا مه جوړوئ، د امن خبرې کوئ. لکه مثاله لوبه وه، اوس احسان الله څه د کس ته خو نه دی ویشتی، د پاکستان کلاړي د افغانستان کلاړي د کس ته خو نه دی ویشتی چې یاره بدي د سیریزو ګټلو راشو ویله. خو د هغه بالنګ یو ذره تیز دی، سپیډ یې سیوا دی، بس هغه نه خطا کې ولګېد. تاسو په دې سیټ باندې هغه ویډیو کتیم شي. نو دوستانو لکه مثال چې بده خبره ښه خبره نه شئ کولی، نو په سوشل میډیا باندې زه خلکو ته یم چې بده خبره مه کوئ، انتشار مه پیدا کوئ، نفرت مه جوړوئ، مینه محبت وساتئ خپلو کې. افغانستان او پاکستان دا خپلو کې وروڼه دي او مونږ به کله به هغوی لوبه ګټي، کله به مونږ لوبه کې هار جیت شته به علات او ګټه. نو دوستانو دا یو شارټ غوندې ویډیو وه.